السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. د اوداسه فرایض یا د اوداسه فرضونه څلور دي: مخ پرېولل او لاسونه پرېولل، پښې پرېولل او د سر مسح کول. دا څلور فرایض دي د اوداسه. که یو فرض کې پاتې سي اودس نه دی صحیح، چې اودس نه صحیح لمونځ نه ورسره صحیح کېږي. مخ پرېولل له کومه ځایه څخه فرض دی؟ د تندي له لوړې حصې څخه چې د سر وریښتان را شروع کېږي، له دغه حصې څخه بیا تر زنې تر پایه پورې، دا د زنې هډوکی چې د غاړې خواته خلاصېږي تر دغه ځایه پورې په اوږدوالي. په ساره باندې د یوه غوږ له نرمیو څخه بیا د بله غوږه تر نرمیو پورې دا علاقه پرېولل فرض دي. دوم، لاسونه پرېولل فرض دي، له ګوتو څخه شروع بیا تر څنګلو پورې. څنګلې به هم هغه په پرېوللو کې راولي. او د سر مسحه څلورمه حصه یې فرض ده، او د ټول سر مسح کول دا سنت عمل دی. اب انشاءالله بیا په سنتیاتو کې د اوداسه درته بیان کړول سي. او څلورم، پښې پرېولل په اوداسه کې فرض دي. پښې به له ګوتو څخه بیا تر بجلا کې به هم په دا پرېوللو کې داخلي وي. دا څلور فرایض دي د اوداسه. که په دې کې یو اندام وچ پاته سي یا مخ سړی پرېولي، د غوږ سره د مخ حصه یې وچه پاته سي، د دې ښځې یا د دې نارینه اودس نه دی صحیح. نو چې اودس نو صحیح، لمونځ نه ورسره صحیح کېږي، نو هغه تکالیف به مګاللي ثوابې نه وي. دا څلور فرایض دي د اوداسه: مخ پرېولل، لاسونه پرېولل تر څنګلو، د سر مسح کول او پښې پرېولل تر بجلکو. تر بجلکو دا معنا نه بجلکې هم کې داخلي دي، دی نه چې تاسو تر بجلکو ورسوئ. دا پنډۍ دغه د پوندې رالوړ دا ګردۍ دې ته بجلکه وایي یا کعبین ورته وایي، او یا موږ تاسې پنډۍ ورته وایي. دغه پرېولل هم فرض دي. هغه به بیا په سنتیاتو کې د اوداسه درته معلومه سي چې څو واره پرېولل سنت دی، په څنګه انداز اودس کول سنت دي. خدای فرایض دي. الله دې زموږ تاسو ټول عبادتونه کامل وګرځي او مقبول. حاصل تحتوي على المراكل الفلاح سبحانه فصل في أحكام الوضوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.